كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. زما محترم ورونو، حج د اسلام په فرایضو کې یو ډیره مهمه فریضه ده او په ډیرو فوایدو باندې مشتمله ده او د ایمان په شعبو کې یو مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالى فرمای: وأتموا الحج والعمرة لله. تاسو د الله سبحانه وتعالى د رضا لپاره د حج او د عمرې د پوره کولو اهتمام کوئ. د حج و داسې بهترینه فریضه ده چې د دې په وجه باندې ډیر فواید انسان ته حاصلیږي، معنوي فواید، ظاهري فواید، توکل په رب العالمین باندې. ځکه چې حج ته یو سړی سفر کوي، ډیرې خطرې مخې ته راتلی شي، ډیر قسم خطرې هغه کیدی شي چې د انسان ورسره مخامخ شي، او دا په واقع کې شوي هم دي. ډیر حجاج وفات شي په حج کې، خیمې ورباندې اور واخلي، جازونه ورباندې وغورځېږي، او همدارنګه ډیر ازدحامي، په طواف کې ازدحامي، په سعي کې ازدحامي، په جمراتو کې ازدحامي، په مینا کې ازدحامي، په مزدلفه کې ازدحام او رشي، په عرفات کې ازدحام او رشي. یعنې ډیر سخت تکلیف وکړي. د دې باوجود د الله یو بنده د دې فریضې لپاره تیاریږي، نو د ده په زړه کې د رب العالمین محبت وي، د ده په زړه کې د رب العالمین تعظیم وي، د ده په زړه کې د رب العالمین سره مینه او محبت وي. دا ټول تکلیفونه برداشت کوي او په ډیره خوشحالۍ باندې او په ډیر لبیک سره دغه حج ته ځان ورسوي. نو حج د ایمان په شعبو کې، د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه د قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی بیان کړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې حج مبرور چې دی، چې انسان داسې حج وکړي بهترین حلال مال باندې، او هلته ښه عبادتونه پکې وکړي، او د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره نوم وغیره پکې مقصد نه وي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ده چې لیس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور جزا او بدله بله نشته دی مګر دا چې رب العالمین به دې جنت ته رسوي. ډیره مهمه فریضه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو انسان سره د حج توفیق وي او حج ته نه ځي، او یو ظالم بادشاه یې نه منع کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خپله خوښه ده انشاء مات یهودیا او نصرانیه، برابر خبره ده چې دا که به یهودي مري او که نصراني مري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما په دین کې به د حصه نشته دی. وجه دا ده چې دا د اسلام یوه مهمه فریضه ده. نو حج د اسلام په فرایضو کې مهمه فریضه او د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته بار بار د حج کولو توفیق راکړي، او د چا چې ارمان وي الله سبحانه وتعالی دې ورته اسباب مهیا او برابر کړي چې دا ښکلې فریضه سرانجام کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.